السلام علیکم دوستونه، خدای دا خیر وکړو. د مالټې خوراک ته مې خیال شوی دی، خو ما چې د دې اثرات زه تاسو ته وښایم چې دله په تاسو مکمل پریشر شریک کړي چې زه هلته خورم. هر تشي کښې خپل خپل کمالونه خدای اچولی دي، خو په مالټه کښې دا کمال دی چې هلته زه وایم ورو د ناورنګ رسه د لکۍ رسه دا خلک چې سوره مې ویني ټوله وږګې نه تم کېږي، وږګې د بې ساخته شي ویلې چې خوله مجبوري شي. اوس وږګې په زور خو څوک نه رواري. او بل مې ویل چې دا داره پاورفل شی دی، دا د که د ډالزن او د پیکانزن په مخ کښې داسې وخوړه په پیکاڼۍ دی ولي، ځکه چې په رزق کښې پرګرځي خوله یې غوړپینه غوړپینه وږګې بیا جوړوي، پیکاڼۍ یا د پلور بیا نشي راغوی. اوس تاسو خپله خپله وږګې تیکئ، ځکه چې دغه نه بیا پرابلم جوړېږي، خراب پېژئ ځنه بل دا څوک نشي تم کوی. خامخا مې چې څوک ویني دا د کمال دی چې دا یې وږګې تیکوي، ډېره تروسکینه ده.